السلام علیکم زما د قدر وړ او محترم افغانانو الله مو خوشاله سلامات او سرفراز لره د افغان په خاوره چې هر چا گزار کړی دی هغه بیا داسې گزار خوړلی دی چې نسلون ته یادي هیڅ کلم د پاکستان فوج یا د پاکستان حکومت دا فکر او سوچ نه کوي چې دلته به 3 لکه یا 2 لکه نفوس فوج پروت دي دلته زموږ افغان ځواکونه همدارنګه 40 میلیونه افغانان ستاسو سره د جنگ لپاره آماده باش ولاړ دي قسم په الله په هټلر به شکر وباسي هټلر باندې به شکر وباسي افغانان به تاسو سره داسې عمل تکرار کی چې زموږ نسلون ته به تاریخ کې پاتې چې داسې ځواکو د پاکستانانو سره داسې کړنه کړ چې خامي وخوړل زموږ افغان ځواکونه پخوانی ځواکونه چې امریکا او نورو ملکونو کې شتون لري ستاسو سره د جنگ لپاره داسې آماده باش دي لکه سړی چې حج ته ځي افغان زندانیان چې تاسو په زندان کې اچولي ښځې او ماشومان دا ستاسو په بېغیرتوب باندې دلالت کوي هغه پښتانه چې د بارډر نه اخوا پراته دي د دونه غواړو هلته تجاران پراته دي غټ خانان پراته دي ډټ سټي پراته دي ډټ سټونه نیولې بې غیرته د خپل افغان رونو خويندو هیڅ هغه ارزښت ورسره نشته دی او د خلاصون لپاره هیڅ اقدام نه کوي په خپل وزارت معدن باندې غږ کوم چې د پاکستان سره شوی قرارداد د کولی دا عاجل لغوه کوي او هغه افغانانو باندې غږ کوم چې د تورخم په لار باندې پراته دي د جلابات او د لغمان په ساحو کې د کولی موټر درنه تیر نشي په مخ کې ورته ودرېږي او د پاکستان سره شوی قراردادونه د افغانانو چې څومره دي مکمل لغوه کوي پاکستان ته بیا هم وایي هغه چاته اختار ورکړي چې هغه د مرګ څخه ویره لري افغانان هغه څوک دي چې مرګ سره ډغره وهي نو ډیر ژر به انشاءالله زموږ یو پلاوی د چټلستان ته ځي او زموږ د افغان د ماشومانو زنانو د راخوشي کېدو په خاطر به انشاءالله جدي اقدام کوي او که چېرته په 10 ورځو کې زموږ افغان زندانیان راخوشي نشول نو ډیر ژر به انشاءالله موږ د هغه قراردادونو پر مخ ودرېږو چې د پاکستان سره شوي او دا د ټولو تجارانو نه همدارنګه د خپل دولت نه غواړو چې هر قرارداد چټلستان سره شوی دی د دې لغوه غواړو او د قولی قرارداد مکمل باید لغوه شي په خپل افغانانو باندې کوم 10 ورځې بعد درنه یو موټر تیر نشي یو موټر په مخ کې ودرېږي همدارنګه د ټیلر ډرایورانو باندې کوم تاسو بې غیرته او نجس اسخار شي چې زموږ د خاورې کولا پاکستان ته انتقالوي نو محترم افغانان تشویش مکوئ موږ ستاسو ترڅنګ ولاړ یو ستاسو مجاهدین ستاسو ترڅنګ ولاړ دي او لکه څنګه چې مولا یعقوب ویلي دا خاوره بې وارثه نه ده دلته ټول افغانان د دښمن لپاره یو دي پخواني ځواک اوسني ځواک د دښمنان لپاره یو دي ټول دنیا ته بیا هم وایو افغانان هغه څوک دي چې د دښمن لپاره یو موټی دي خیر دی په منځ کې به اختلاف لري بیا هم په ټولو جنرالانو پخوانیو باندې غږ کوم د الله په خاطر باندې راځئ د دې خپل ملک د ودانېدو په خاطر باندې کار کوي سي د وطن او د ولس نور مه ذلیله کوئ د افغان باندې څوک زور نشي کولی د افغان په مینه محبت باندې خپلوي راځي دا وطن آباد کو او د ټولو دنیا سره سیال کو سلام علیکم ورحمت الله